حضرت سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت بارک راضی رسالے قشیری لکلی 300 صفحہ باندے چې شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت یو جنازې د پارا انتظار کولو په یو مسجد کې ناستو چې کته په دغه دوران کې یو فقیر را روان دی او هغه فقیر د خلکو نه سوال کوي د خلکو نه خیر غواړي شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت چې وکتل دغه فقیر په دی مخ باندې د عبادت اثار معلومېده حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه د جنازې انتظار کوي په مسجد کې او په دغه بازار کې دی فقیر تم ګوري چې د په مخ باندې د عبادت اثار پراته دي خودی د خلکو نه سوال کوي خیر غواړي حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه فرمای دا دې چې کوم عمل کوي په دې وجه باندې د خپل نفس دا قابو کوي او خپل نفس په محفوظ کوي او کنټرول کوي زکه دې دا عمل کوي خو شیخ جنید بغدادی سے وی ما ځان سره وی پزړه کې چې دا دې یو ښه عمل کوي چې دې دا خپل نفس قابو کوي خپل نفس کنټرول کوي او خپل نفس محفوظ کوي وی چې کله ذکر تراغم سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت فرمای کور تراغم او زما د شپې چې کم اوراد او وظایف چې ما خپل اوراد او وظایف شروع ک او پاغي کې مشغول شوم وای ما باندې خپل وظایف او اوراد دارا باندې ډیر درانه شو بوج شورا باندې وای تر دې چې زه په ما باندې سحر شو وای چې سحر شو زما د سحر وخت کې شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت فرمای وای زما د استرګي دا ورغه او خوب را باندې غلبو کا وای چې غلبه مې وکا شیخ جنید بغدادی سے وای زوس په دغه دوران کې خوب وینم وای خوب وینم او دغه فقیر دی چې کوم ما دروازه په بازار کې لیدلو وای ماته درستخان وغوړولو او په درستخوان باندې ماته مردار کې خو د وی ماته وی چې شیخ جنید بغدادی سے د دې غوښه نه د دې مردار نه خوراکو کا وی ما ورته وی وی ماته وی چې تا پرون زما غیبت کړو نو اوس دا اخرى وی ما وی چې ما خو ستا غیبت نه دی کړي ما خو پزله کې ستا باره کې یو خبر راغه او پزله کې مستا باره کې خبر راغه نور په خله مې پاغي باندې تلفظ نه دی کړي وای ما ته وای چې ته دا هغه خلکو نه نی تا سره دا غیبت او فضله کې داسې خبره راتله دا تا سره خوان نه کوي دا وګوره دا شیخ جنید بغدادی علیہ رحمت ته د سلسله قادری د لوی پای او لوی امام دی د تصوف په باب کې دتا سید الطائفہ وای نو دتا دغه فقیر وای چې تا سره دا غیبت دا خنخ کاری دا غیبت د تا سره خنه لګي تا ته پکار دی چې ته معافی د رب ذوالجلال دربار کې وغواړي نو چې د دومره لوی پایې د لوی غده د لوی مرتبه خاوند دی او دې پزړه کې د یو فقیر باره کې دا چې خبره کې د د پاره دا قابل گرفت نو کوم مومن مسلمان چې د بل مومن مسلمان غیبت کوي او کوم یو لوی عالم دی هغه د بل چا بل مومن مسلمان عیبت کوي یا د یو لوی غده خاوند دی او هغه غیبت کوي نو دا به قابل گرفت نوي چې شیخ جنید بغدادی صاحب دزړو په یو خال دزړو په یو خیال باندې داغه پاغه باندې پکړ کیږي هغه باندې خپل وظیف درانه کیږي نو کم خلک چې په خله باندې لګیا دي که پاستانو کې دي که مدارسو کې دي که بیٹکونو کې دي که پوجرو کې دي او هغه غیبتونه کوي نو دا غیبه سحال وي کم خصيفت چې پار چا کی وي هغه خصيفت وي او چې کم بد صفت وي اوس غیبت کول دا ډېر بد صفت دی کدا په عالم کې دی بد صفت دی کدا په امي کې دی بد صفت دی کدا په عالم کې دی که په پیر کې دی که قادری سلسله سره تعلق ساتي کاری سلسله سره تعلق ساتي خو چې بد صفت پچا کی دا بد صفت دی لکه خصيفت چې پچا کی څنګه یې ارسو کی نو خصيفت دا خوي لکه دغه شان خصيفت دا دی زمونږه حضرت قبله شیخ گل بابا جی علیہ رحمت دوی کی خصيفت داو
چې دوی با د دینی مدارس قیام کولو، کثرت سره ډېرې مدرسې قایمې کړي دا اوس ښه صفت دی. رب ذوالجلال دې په قبر باندې لا متناهي انوارات نازل کی. دغه رنګه دا ښه صفت حضرت قبله باغکانډي بابا جي صاحب علیه رحمت هغې کې هم دا یو ډېر ښه صفت و چې د اهل سنتو مدارس ډېر کثیر تعداد کې د هغې قیام کړی. دا یو بهترین او ښه صفت دی. دغه رنګه ښه صفت دا دی دلته زمونږ نوشهره کې جناب پیر طریقت عبید الله شاه ثانی صاحب دامت برکات هم هغې کې دا ښه صفت دی چې هر موریدي هغه به په خپل ځای کې په خپل حجره کې په خپل بیټک کې خپل مسجد کې د محفل میلاد شریف انعقاد به کوي. دا اوس ښه صفت دی. مریدان باشره دغه رنګه زمونږ دلته نوخار کې قاری بشیر احمد صاحب دی کې اوس دا ښه صفت دی چې دی منځ کوي با جماعت. دا اوس ښه زبردست صفت دی. امام اهل سنت کې هم دا صفت و چې کله هغه به بیمار څلور کسه به بهر جمع ته راوستو چې منځ با جماعت ادا کړي. نو هغه خلک چې لوی لوی عالمان دي، هغه خلک چې مؤمنان مسلمانان دي، هغه پیران صاحبان خو منځ نه کوي په جمع سره. دا اوس بد صفت دی. کم کس چې په جمع سره منځ کوي، نماز با جماعت کوي، یقینا دا ښه صفت دی. رب ذوالجلال دی مونږه 5 وخته منځګزار جوړ کی. نو شیخ جنید بغدادي علیه رحمت فرمای زه چې کله د خوب نه را بیدار شوم وی دغه فقیر خواته لړم او دغه په لاس باندې مې دغه سوچ دغه خیال چې پزړه کې د دې فقیر باره کې زما راغلی وی ما دغه نه معافي وغوښته او توبه مې ویستله. نو مونږ او تاسو لم پکار دی چې مونږه پردي غیبتونه نه کوو. مونږ او تاسو له پکار دی چې نماز با جماعت ادا کوو. رب ذوالجلال دې مونږه دغه مردار مرض د غیبت نه خپل زمان کې وساتي او رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ټول 15 وخته منځګزار جوړ